اخري لس ورځې او لس شپې را روانې دي هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله به عایشه رضی الله عنها وایي چې کله به دا لس شپې رالي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا شپې شوګیرولې او خپلې ښځې به یې هم راپاڅولې د عبادت دپاره او ملا به یې وتړله د عبادتونو ته نو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک دی او د هغه د عبادت دا حال دی الله د هغه تېر شوي او راتلونکې خطاګانې هر څه یې معاف کړي دي او د جنتونو سردار دی د جنت والو سردار دی د آدم د بچو سردار دی د هغه دا حال دی د عبادتو سره زما او ستا چې موږ د ګناهونو ګوډي یو ګوډي د ګناهونو نه ډک یو او زموږ په اعمالو کې دومره کوتاهي د ما ته نصیحت دی او د زړه نه ښایسته عبادت پکې د الله وکړه الله پکې راضي که حدیث کې راځي هره شپه الله د اور نه خلق ازادوي په دې مبارکه میاشت کې هره شپه الله خلق د اور نه ازادي کوشش وکړه په الله باندې ځان آزاد کړه د اور نه د جنت دروازې کولاوي دي چې په دې کې یو سړی جنت ته داخل نشو او د جنت حقدار نشو دا ډېر بدبخته دی د جهنم دروازې بندې دي او چې یو سړی په دې ورځو کې د جهنم حقدار شي دا ډېر بدبخته دی کوشش وکړه محنت وکړه څومره عبادت چې د الله کولی شي ویې کوي د قرآن سره ژوند تېر کوي دا میاشت خپله اخرني میاشت وګڼئ چې لکه دا زموږ په ژوند کې